ورونو ينبغي د علم هدف دا د طالبانو ينبغي ان يساند الاعلام دور المدرسه مدرسه سره طالبانو لدې سره باید رسنۍ ملګری سي رسنۍ خو پیژنئ له مدرسې سره طالبانو باید رسنۍ ملګری سي دا کتاب عنوان ده د اسلامي امت د لوی داعي د علامه ابوالحسن علي الندوي رحمه الله عنوان ده طالبانو ورونو زه تاسو ته یو خبر کوم هغه یو کتاب جوړ کړی دا علامه ابن خلدون په مقدمه د خپل تاریخ کې یو خبر لیکلی طالبانو د بازار خلک ډیر دیندار وي کې د اطراف غلطه خبرو نه کوي سم دقیق جواب راکړي نه متقیانو دیندار خلک د بازار او د کلی خلک وي او که د بازار دینداری په چا کې ډیر د کلی خلک دینداری ته دي ولې درنه ورکه سواله کنه دیندار خلک د کلی د بازار خلک ډیر دیندار نه وي دا دی ولی جواب هغه کړای د څورته وي علامه ابن خلدون کړای الله دې وکړي چې تاسو ما په خبر باندې پوه شئ خبر عنوان مو واورید د کلی خلک ډیر بزرګانو دیندار خلک وي که د بازار ولی جواب غواړم ولی دی جواب کوي دی وایي د انسان چې نوی پیدا سي کنه د خزانه یې څوک وي دا تشي نو چې دا خالص و طالبانو ورونو د کلی خلک ښې خبرې ډېرې کوي که بدې په کلو کې ښې خبرې ډېرې کوي هلته کلي کې غیرت موجودي په کلي کې ننګ موجودي په کلي کې جماعت موجودي په کلي کې امام موجود وي نو وینم ښې خبرې لیدلم د ښې خبرو کوي او اوریم څوک لږ لږ څوک هم اوري لږ لږ څوک هم ویني نو طالبانو دا ټول خزانه یې له چا نه ډکه سي د کلیوال سړي له خونه نو چې له خونه ډکه سوله نو هغه ټول جیل ټول نسل چې رالوی سو طالبانو چې دا یې له چا نه ډکه سوه له خونه ډکه سو ټول نسل طالبانو څوک وي ښي او د بازار خلک بازار کې سړی ښه ډېر ویني که بد شر ډېر بد ډېر اوري که ښه بد وینیم ډېر اوریم ډېر تاسو طالبانو د ابن خلدون په دې خبره کې فکر وکړئ ابن خلدون رحمه الله وی نو د بازار خلکو کې چې خیر لږ اوري خیر لږ ویني شر ډېر اوري شر ډېر ویني د حافظه هغه عکسونه ټول دلته راځي دا ترې ډکه سي اخر کې نو ټول نسل د بازار څوک وګرځېږي شر طرف ته سي جواب مقنع ده درته چې ابن خلدون وایي چې ولې د بازار خلک ډیر دیندار نه یو د کلو خلک ډیر دیندار وي ولې دا ولې جواب مقنع وکنه مقنع خو طالبانو زه دلته یوه خبره کوم دا خو طالبانو هغه زمانه کې د ابن خلدون خبره وه چې هلته میډیا نه وه نن د خیر او د شر لیدل او اوریدل په بازار او په کلو کې یو شی سوي دي د چا له لاسه د میډیا او د رسنیو له لاسه سوي دي که نه دي سوي که نه نو نن په بازار او په کلي کې دواړو کې طالبانو هم دلته د خیر خلک سته هم هلته هم دلته د شر خلک سته هم هلته نو خو د انسان خیر و شر له چا نه شروع کېږي که دا ځای د له شر نه ورډک شر ده که دا ځای د له خیر نه ورډک خیر راځئ طالبانو ورونو دی وی علامه ابوالحسن علي الندوي رحمه الله وی د اسلامي امت خلکو ویده کېږئ مه په دې ډېر بحثونه مه کوئ چې روا او ناروا دي دا د امت ضرورت ده تاسو کې کوم طالب ده چې غټ موبایل نه لرئ کوم طالب غټ موبایل لرئ هغه لاسونه جګ کوي څوک چې لرئ غټ یا هم دلته نه دي راوړي یا بېله مسله ده کوم طالبان غټ موبایلونه لرئ اوس یې کوم نه لرئ په شمار خلک دي کنه دوی نه لري دا خو اکثره واړه دي پکې زړه خو یې ده چې واخلي کېدای سي اخیستی به یې نه سي اقتصاد به یې کمزوری وي ښه طالبانو ورونو اوس زه تا نه پوښتنه کوم چې غټ موبایل اوس
نبی صلی الله علیه وسلم وی په بدن کې وا ټوټه ده چې دا صالح سي څوک صالح کیږي که دا فاسد سي. اے طالبان ورونو خیر د نوي عصر علماو خبرې واوري، دوی ملحدین نه دي، دوی د اسلامي امت د نن حالت درکولی سي او نن حالت درکوي. نو دی داسې وایي ابوالحسن علي الندوي وایي نن عصر کې اعلام رسنۍ میډیا چې ده دا د زړه حیثیت لري. اذا صلح الشعب كله واذا فسد الاعلام فسد الشعب كله. که میډیا طالبانو فاسده سوه ټوله میډیا مو کفر ته ور پرېښودله، رسنۍ مو چا ته ور پرېښودې؟ کفر ته مو ور پرېښودلې. بیخي موږ هېڅ نشریات نه کول، ټول مو دوی ته ور پرېښودلې. نو دا ټولنې اوري که یې نه اوري چې تاسې بزرګانو کې په 90% اوري، نو عام انسانان به څنګه کوي؟ اوري که یې نه اوري؟ نو چې اوري نو هغوی د خزانې به له چا نه ډکې سي؟ نو چې میډیا فاسده سي ټول راتلونکی نسل څوک کېږي؟ فاسد کېږي. او که میډیا ته موږ مبارزه وکړو، د دوی د مبارزې نه د موږ مبارزه څوک سي؟ قوي سي. سم کار ورته وکړو، علمي کار ورته وکړو، دومره پرمختګ ورته وکړو چې د میډیا ټوله موږ د میډیا داسې کړو چې ټوله میډیا د پښتو د فارسي څوک صالحه کړو، چې صالحه مو کړه د طالبانو راتلونکی نسل بیا څوک. اذا صلح الاعلام صلح الشعب واذا فسد الاعلام فسد الشعب. تاثیر پې کوي که نه پې کوي؟ تاسو طالبانو ورونو تیر جهاد کې چې موږ تاسې دا هغه کوو څه ورته وایي دا رسنیز فعالیتونه کول، انسانان دې موږ څومره ملګري ول که نه؟ یعنې دا ملګري مو څومره راډېر سوي ول په هغه باندې. دومره د دنیا نه به مو انسانان دې ته راجلبول چې موږ درځو او جهاد کوو، د روان یو ولاکه پاتې سو. نو نورې دنیا کې د انسانان په هغه د رسنیو له لارې نه داسې په جذبو راغلل، په انقلابونو به راغلل. دا اوس کوم جهاد چې روان ده که نه پوهېږئ؟ خو نو که دې کې دا رسنۍ تر ګل کوي طالبانو جهاد ګل کېږي، قسم کوم ګل کېږي. خو که څومره چې رسنیز فعالیت ډېر ورته اوسي هغه جهاد نورم ګرمېږي. د الله په خاطر وکوي. ای علماو دغه نارې چې روا ده که ناروا موږ ته معلوم ده. تاسې د امت حالت وګورئ، د امت راتلونکی 50 کلنۍ حالت وګورئ. که چېرته میډیا کفر ته ورپاتې سي فسد اذا فسد الاعلام فسد الشعب كله. ټولنه به ګوره درنه لاندې سي. بیا ټولنې تا واک ته نه راځي چې ټولې دښمن خبرې ورته کوي. او که چېرته دا صالحه سي صلح الشعب كله. دا شعب خو لا څه کوي چې له سرحدونو نه باندې شعبونو کې به انقلابونه را پیدا سي، بیا به د اسلامي امت بیا په حرکت باندې راسي او بیا اسلامي امت ته هغه میندې او هغه مسلمانان چې امیدونه لري بیا به په دغه هغه باندې کینی چې بیا د اسلام بیرغ راسي او د موږ په کور باندې مو ورپېږي. ډېر انسانان په دغه امیدونو باندې ناست دي. الله عز وجل دې وکړي چې یو نیم کال مخکې په بنګلادیش کې یوه غونډه وه د علماو. بیا علماو ما نه غوښتنه وکړه چې د کنفرانس ته یو څه بیان وکړه. بیا ما ورته صوتي هغه وکړه ور ومې دومره خوشحاله ول که نه چې تر حد نه ډېر خوشحاله ول. دا بله ورځ هلته ما سره میدانوایي کې دویم اوس یې ما ته ویلي موږ تاسو تیاره کې یو ځای ولو دا د بنګلادیش نه. اوس یې ما ته عکس راوښود هلته میدان کې پټ دي. ما عکس اخیستی ځکه ما باندې طالبانو د مجاهدینو ډېرې ستړیمڅې را سره کولې وې. موږ هغه سولو چې دا اوس څوک د دومره کشر سړی ده دومره ډېر ستړیمڅې را سره کوي. عکس یې راوښود وي دا یې که نه مل وم دا یم. دا طالبانو اسلامي امت کې ورځ تر بلې نه تاسې چې علما ووینئ طالبانو ورونو امیدونه لري. زه به تاسو ته طالبانو ورونو ټلیفون انشاءالله راوړی زه تاسو ته در وښیم چې اسلامي امت څومره امیدونه موږ تاسې ته لري. زه په تنکېږئ خو به نه طالبانو هو نو تنکېږئ مه. احسان الله مولوي صاحب دا لمبر خو وینئ تاسې د نږدې طالبانو خو یې وینئ. ما تر اوسه جواب ته سلام نه ده ورکړی. غزه السلام علیکم. اوس به یې تاسې په مخ کې وګورم. رقم من اسرائیل وینئ څو بجې سوی ده نن؟ 6:38. زه اوس جواب ورکړم دې خور ته هر څوک چې ده خو دا مغه غزې نه ده څوک. نمبرم طالبانو د دوی د اسرائیل ته کلته دوی کله خپل بعضې ساحو کې دوی خپل انټرنیټ کار کوي کله د اسرائیلو انټرنیټ کار کوي. تاسو کې خو دا درد ځکه نه پیدا کېږي د چا سره خبر نه یې. هلمندی خپل هلمند کې ناست دی وي چې دین هم همدا ده جذبه هم همدا ده خلک هم همدا دي.
کندارۍ هلته ناسته، لوګرۍ هلته ناسته، بل ملا چې هلته ناسته 20,000 روپۍ تنخوا د دوی سره د امت چې تا غوندې لمبر د اسلامي امت خلک پیدا کړي، تا ته خبر راولېږي، له شرمه جواب نسي ورکولی، ته بیا د اسلامي امت په درد باندې پوه سي. پرون مې چې درته ویل هغه بېله خبر ده، دا بېله د طالبانو ورو. څو بجې د سلام یې چېرې لېږلی چی لیکلي دلته رقم یعنې لمبر نه خپله معلومېږي. تاسو نه د اسلامي امت درد بیا څه پیدا کېږي؟ پلانکي ملا په تا باندې اورات کړی مسله کړي دي، دما له عالم سره څه کار ده؟ دما فکر دا نه ده چې زه دلته له علماو سره اخته سم، دما فکر دا ده چې زه مسلمانان د کفر سره اخته کړم، دما فکریه دا ده ملا دې 2000 وارې په ما د کفر فتواو کې څه فایده به وکړي؟ کوي دی که نه؟ 100 کاله لګیا دي وایي وابي دی پنجپیري ده پرې نږدې والا وې ګټله اله ویس والا څه به وکړي طالبانو ورو؟ څه ګټه به ورسېږي ما ته؟ څه تاوان به ما ته ورسېږي؟ خو امت ته څوک ده؟ همدې خلکو امت ته تاوان رسولی تر اوسه پورې چې اسلامي امت دومره د زور په حالت کې. الله مو په زړونو کې دردونه پیدا کړي. غواړئ که نه چې اسلامي امت راتلونکی نسل صالح سي، نو اعلام و میډیا ته توجه کوي، دا صالحه کوي، داسې کلکه علمي مبارزه وکوي، داسې مبارزه وکوي، داسې مؤثر خلک ورته راولئ چې ټوله میډیا ته په لاس کې واخلې. د افغانستان شعب خو څه کوي؟ کله چې ته دعوت په لاس واخلې مهاجم سي، دلته خو څه کوې؟ بیا نورو ژبو باندې خپرونې شروع کړه، نور انسانان به د تا د سلطې لاندې راشي. اذا صلح الاعلام اذا صلح الرسنۍ صلح الشعب کله. ټوله اسلامي امت به څوک سي؟ په دعوت ستا ده نه که نه انسانانو ته ټول خلک پیتاوي. ما پرون درته ویلي دا اوس زمانه دا اوس صلح حاله به تاسې په کلو کې خلک چی کوي؟ دا د امت دپاره دا به تا نه پوښتنه الله عز وجل نه کوي. تاسې لاړ شئ د کافرانو د وطنونو پوښتنه وکئ چې هغوی طالبانو په دا اوس حالت کې به کوپري نړۍ کې کافران په چی مصروف یوه دقم وخت نه ضایع کوي. هغوی د ځان دپاره کار کوي. اسلامي امت کې ډېر په دنیا کې چې ډېر بېغمه ویده دي هغه اسلامي امت هېڅ کار نه لري. څنګه وکړو مولانا؟ دا خو بیا وخت را پوره شو که نه؟ څنګه ده؟ زه وي د طالبانو بس یو درس بیا سبا بل درته وایم. صحیح ده که نه؟ سبا به یو درس زه ستړی سوم طالبانو ورونو ستړی کېدله منه دي ما داسې بل ښه مزاج ده که نه. هلته امام صاحب سو وختونه وو، هلته هغه مېلمنو وختونه وو. سبا ته به یو درس ووایي څه خبر ده نو نو خو تاسې خو مقصد دا ده چې په یو ورځ خو نه ملایان کېدی سي. ما اول تاسې ته ویلي ول